د مزار شریف ښاروالۍ له لوري د ښاري ښکلا او رغنیزې لړۍ په دوام دا ځل د روضې شریفې ختیځې دروازې مخې ته څیرمه یو چاینکي شکله زینتي ساختمان په نوې بڼه ورغول شو. دا پروژه د یو تن ملي سوداګر په مالي ملاتړ بشپړه شوې ده. دا په واره د مزار شریف د نوسازي یا د بازسازي آغاز دی. ان شاء الله تعالی موږ تاسو به د دې شاهدان اوسو چې د دې په وارې څخه به د روضې چار طرف همداسې جوړېږي لکه دا په واره. د مزار شریف ښاروال د ښار د بیارغونې لپاره د دې ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړ او له پانګوالو یې وغوښتل چې د هېواد په ابادۍ او پرمختګ کې دې برخه واخلي. موږ د مزار شریف وقدرمنو تجارانو ته او هغه کسان چې پیسې ولري وټولو ته دا زموږ اپیل دی، غوښتنه مو ده چې دوی د مزار شریف په ابادۍ کې یا په نوسازۍ کې او یا په پرمختګ کې زموږ سره پوره ونډه واخلي او خپل مسؤلیت او حق ادا کړي. ورته مهال د پروژې د پلي کوونکي شرکت مسؤل د دې جوړښت لوړ کیفیت ته په اشارې سره وویل چې د دې ګلدان او چاینکي شکل زینتي ساختمان په بیارغونه کې له لوړ کیفیت ساختماني موادو څخه کار اخیستل شوی دی. به هدایت آقای شاروال صاحب مکمل دور روضه مبارک مکمل تجارای ملی هر کدام به اندازه خود یک سهم گرفتن، یک تجار ملی در گردن گرفتن. انشالله بسیار یک سنگ مرمر اصلی و دیگه گرانیت اصلی دیگه کتارای اصلی کل جنسای مالای اول درجه اول گرفتن. په ورته وخت کې د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکو د ښاروالۍ له ورته کړنو ستاینه وکړه او له ښاریانو یې وغوښتل چې د هېواد په پرمختګ کې برخه واخلي او د بیارغول شویو ځایونو څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. مردم افغانستان هم باید در این پروسه همکاری کنه با دولت، چون که یک چیزی که است که مردم از استفاده کنه میتونه از باید نگهداری شوه. از تفلکا مثلا عوارض میکنه باید جور شوه و مردم خودشان احتیاط بکنه که باید نگهداری شوه، همیشه از استفاده شوه. موږ د ښاروالۍ د دغه کړنو چې تر اوسه پورې څومره کړي دي، ګرچې موږ د شپې راغلو دلته کله مو چې دا ټولې چارایانې یا پارکونه وکتل واقعا ډېر ښکلی شوی ده، ډېره ښکلا یې ښار ته ورکړې ده. د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلین وایي پلان لري چې د ښار د څلور لارو د ترمیم او بیارغونې پروسې ته په تدریجي ډول دوام ورکړي چې دا پروژه هم د یادې بیارغونې یوه برخه ده.